إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمند مسلمانان ورونو کورونو کی اوریدن کو خویندو میندو د ذی قعدے میاش شورو دا تقریبا نن شلم تاریخ دے او د دې میاشت پس بیا یو عظیمه میاشتا چې هغې ته د ذوالحجې میاش دا ویلې کېږي او دغې میاش کې مؤمنان مسلمانان د الله په نوم باندې د الله د رضا دپاره قربانی کی ساروی حلالی بیزی حلالی غوامیخ حلالی منگا اغیتا قربانی وایو. نن با انشاءاللہ دو قربانی متعلق یوسو خبری کو چی قربانی داد کلن شورو شوا دا د سټیم نارا روانه ده او دا قربانی مونږه ولیکو. نو دا د ذی قعدې میاش ختمېدو باندې ده بیا د دې پسې ذی الحجه شروع کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابہ کرام تے نتپوس کی دا اللہ رسولہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ دا اللہ رسولہ دا قربانی سے شہدے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل سنت ابیکم ابراہیم داستاسو دا بابا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت عمل دے. ظاہری طور خمونگا گورو چھپا یو لاکھ باندے سوک ساروے واخلی سوک او یا اتیا زر باندے ساروے واخلی سوک ددی دا پاسا دو دریو لکو تا ارسی. ظاہری طور خمونگا دا خیال کچھ یردا پیسے وی سلاڑی دا بے یو غریب لور کڑے وی یا بے یو محتاج لور کڑے وی یا بے یو حاجت من ضرورت من لور کڑے وی. او دویم خبرہ وینی چی دی حغتوی شی ساروی چی دی آغا حلال کڑلی شی. نو صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام نے تپوس کی ما هذه الاضاحی دا اللہ رسول دا قربانی سے شہدے. نبی علیہ السلام تو فرمائل سنت ابیکم ابراہیم داستاسو دا بابا ابراہیم علیہ السلام سنت دی. دا سے بنبی علیہ السلام ویلو چی دا ابراہیم علیہ السلام سنت دی. خدا ابیکم لفظ فدی بنیاد باندے ہوئے چی عام طور تیو سڑی توے داکار مکوا داکار پریدا نو آغا بتا توی دا خزما دا پلار نکا کسب دی
دا خو زما پلار نیکه چې دی هغه کړی دی نو د په مضبوطیا باندې نیولي نه یې پرېږدي وي ځکه دا زما مشرانو چې دی هغه کړي دي زما پلار کړی دی دا کار زما بابا کړی دی دا کار ځکه دا کار زه نه پرېږدم دقه شانتې نبی علیه السلام فرمایي چې دا کار ستاسو بابا وریم کړی دی ستاسو پلار یعنی ابراهیم علیه السلام هم دا کار چې دی هغه کړی دی د پاره د دې چې دی بچی ته پته ولګي چې دا خو زما د پلار نیکه عمل دی نو چې دی د دې نه چې دی شاته نشي قربانی کومنګه به تاریخ باندې نظر واچو د ټولو نه لومبۍ قربانی په مخ د ځمکه باندې د آدم علیه السلام بچو قربانی کړې وه چې کله آدم علیه السلام حوا علیه السلام الله دنیا ته راولېږل هیڅوک نشته د دنیا په سر باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام لسلویخ الواد ورکړل شل الکان شل جنکه یو الک او یو جنې با یو ځای پیدا کېدو بیا یو الک یو جنې دا به یو ځای پیدا کېدو دا هغه وخت قانون حکم د الله دا چې کومه جوړه به یو ځای پیدا شوه داغي په مابین کې با نکاح جایز نو بیا چې وکړه بل جوړه پیدا شوا نو د دې نه جوړي الک او د سبانه جوړي د جینې د دې نکاح به چې دی هغه کاو او د نه جوړي بیا د دې په الټا باندې یا جینې یا الک اغي به د سبانه الک او یا جینې سره دغه نکاح چې دی هغه کاو مطلب دا دی چې کومه جوړه به یو ځای پیدا شوی و داغي نکاح به یو بل سره ټیکنو دا د هغه وخت ضرورت دا به هغه وخت چې دی جایز زګه کدا جایز نه وي ټیک نه وي نو بیا په دنیا کې دا مخلوق چې دی هغه نو د دیو جنا دغه وخت کې دا یو ضرورت چې دی هغه وګرځیدو په دغه بنیاد باندې الله د دغه دوه جوړو نکاح د یو بل سره جایز د آدم علیه السلام بچو کې یو جوړه پیدا شو چې هغه کې یو قابل نومې الکو بل جوړه پیدا شو هغه کې د الک نوم حابیلو چې کله د دوی د نکاح کولو ټیم راغی نو د قابل سره چې کوم جینې پیدا شوی و هغه به حابیل ته په نکاح کېدله نو قابل وی دي ته تیار نه ما زدا خپل جوړه د خپل رور ورکول ته چې دی هغه تیار نه ما بلور سره وی د الله باغی حکم کې چې دی سوکو د الله د حکم نافرمانی وکړه آدم علیه السلام ته فرمایل چې تاسو قرباني وکړئ دواړه قرباني وکړئ چې د کم یو کس قرباني قبول شوا بس هغه سړی به په حق باندې نو دا حابیل چې د مالدارو د یو ګډ حلال کو د الله د رضا د پاره او قابل چې دی ذمہدارو د سغلا د هغه وخت مناسب یا وربشي یا غنم و غیره دایره واغستو هغه وخت کې د الله حکم داو چې کله بچا قرباني وکړه دا به په خپل باندې نه خوړه دا به کې خدا د الله د طرف نه با د اسمان نه به ور راغې او هغه قرباني به د چاغه چې به قبول شوی و هغه به چې دغه ور وسېزله قابیل
غله راوړه کې خدا حابیل ګډ حلال کو او هغه غوخه او هغه ګډې اغیزه کې خود دا الله د طرفه ور چې دی هغه راغی د حابیل قربانی اوسې ځلا ګډې چې دی هغه ختم کو وی خوړو دا قابیل غلبه ځای باندې چې دی هغه پاتې شو یو خود هغه دغه مخکې خبره هم ذهن کې پراته وه چې زما جوړه جینې زما پلار رالی او زما د ورور لیور کې دا زمانه د خوخه دویمه له غصه په دی باندې ورله چې ښا زما قربانیم قبول نه شوه د دغه قبول شوه د هغې حسد هغې خبرې دی په دی باندې چې دی هغه اماده کو او ورور ته یې څه ووې چې تا به زه قتلومه تا به چې دی هغه زه وجلم حابیل ورته ووې چې زه خو تا ته هېڅ هم نه ویم ځکه دا د دنیا ابتدایي وخت دی دا اولنی وخت دی که دې کې زه تا قتل کم زما پسې به د انسان د قتل یو سلسله دا چې دی هغه څه شي هغه جاری شي لہذا زه خو تا ته لاس چې دی هغه نه دروږدو لیکن قابل د خپلې خبرې نه شاته نه شو اوس هم ما او تعالی دا سوچ پکار دی چې معاشره کې یو داسې غلط کار چته اونکو چې هغه د نورو خلکو د پاره د جواز ذریعه وګرځي ما تا به بیا په قبر کې پراته یو زما ستا پسې به هغه سلسله چې دی هغه سټارټ ما تا دی یو داسې عمل وکړو یو داسې نیکی دی وکړو چې خلک هغې نیکۍ ته ګوري هغه نیکي کې نه ما تا به بیا په خاورو کې پراته یو او هغه ثواب اجر به چې دی هغه راته رارسي او حدیث کې مرازي چې تا یو داسې کار ایجاد کو یو داسې غلطه لار دی اختیار کړه او بیا ستا پسې چې دی خلق در رواني هغه لار اختیاري مثال به درته ووایم مثال تا موبایل کې چې دی یو لبه د تا راله لبهګانه یا درته یو غلط سیز راغی تا هغه چې دی هغه د شیر کو خور دی کو نو ګوره ته پکې واسطه رالی په تا باندې خپل جرم هم شو دا چې د چاته اورس او څوک ګوري د هغه جرم د باندې هم شو هغه بل چاته ولیږه د هغه جرم د باندې هم شو هغه بل چاته ولیږه د هغه جرم د باندې هم شو او دې ته خلک خوشحالي کي زما ویډیو دومره کسانو ته ورسېده زما پوسټ دومره کسانو ته ورسېدو یو ناجایز سیزی ورکړي او خبر نه دی چې زما پسې دومره خلکو ګناهونه دا غیغه پیټي دا غیغه بار زما پسې شو دا ماته په غړېدلو باندې سوي لګیایو سره د پوهې نه ماته چې دی هغه لګیایو د ځان پسې د ګناه پیټې په خپله باندې چې دی هغه بار کو یو داسې عمل د ځان نه وروستو بریدو چې زما ستا پسې د خیر یو ذریعه بیا سټارټ شي او داسې عمل چاته د ځان پسې پرېږدو چې زما ستا پسې د ګناه سلسله دا چې دی هغه سټارټ شي بهرحال قابیل لا ولګېدو حابیل قتل کو و د دنیا په سر باندې لومبي قتل وصله د خخولو چل نه ورزي په سټ پورې تړلې دي ډیره زمانه وګرځاو د خخولو چل نه ورزي ځکه دنیا کې لومبي قتل لې د قبر ګټي چل ولا نه ورزي چې سبا کوم فبعث الله غرابا يبحث الله تبارك وتعالى چل ورتم خی یو دو مارغان الله را ولېګل
دواړو مارغانو جنگ شروع کو یو را ولګي بل مارغه یې او مړی کو دی ورته ګوري وس هغه یو مارغه چې بل ووجي نو دا ژوندې مارغه را ولګېده مخوکه باندې پنجو باندې ځمکه کني ځمکه یې وکنستا او هغه مړ کارغې ورته ورتاو کو او بیا به په پنجو باندې په مخوکه باندې خاورې چې دی هغه واچولې دغه ټیم کې د افسوس چې دی هغه وکړو چې زه دنه لاندې بیا یې ځمکه وکنستا او هغه خپل ورور هغه چې دی هغه پکې سکو هغه پکې خخ نو د آدم علیه السلام نه راواخلا تر نبی علیه السلام پورې د قربانې دا سلسله چې دی هغه سو دا را روانه و ابراهیم علیه السلام تفصیلی واقعه ده ان شاء الله بیا به درته وې خو نن زه صرف دا وایم چې قرباني مونږ ولې کو وجه صدا ابراهیم علیه السلام چې کله اسماعیل علیه السلام پیدا شو الله تبارک وتعالى ورته حکم وکړو دا بچي او دا بیبي دی والا او دا کوم ځای کې چې اوس بیت الله شریف دی دقل ته اسم نو صرف غرونو ونی بوټي پکې نه وي شاړې شګې مېرې وي نه مرغې به دغلتا نه زناورو زکه مرغې زناور د اغه ځای کې پاتې کېږي کوم ځای کې چوبي التدوبو نم نشان چې دی اغه نو ابراهیم علیه السلام د ځان سره وبو د اغه وخت مناسب خوراک دا چې دی اغه واغستو روان شو د شام نه فلسطین نزی دغه د عربو علاقې ته مکی مکرمه ته او دا بیت الله شریف چې کوم ځای دی دغه ځای ته ورورسي غیر چاپیره چې دی هغه غرونه دي د بیت الله شریف نشان نشتا دغه ځای کې چې کوم ځای ته الله حکم کړی اسماعیل علیه السلام او مور هغه خوشي بیان کې پرې خودو ابراهیم علیه السلام لګي کجوري او لګي اوبو دا سره ودای اغي ته پرې خودو چې کله ابراهیم علیه السلام روان شو حضرت حاجره رضی الله عنها پس روان شو او دا ورته وای ته مونږ چاته پرې دې په دې خوشي بیان کې دې خوشي مېرا کې مونږ چاته پرې دې دلته وب نشتا ونه نشتا سوري نشتا انسانان نشتا حیوانات نشتا دی خوشی بیابان کی مونږ څه تپرې دي ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکړي دا الله تعالی طرفه حکم دی چې جواب نه ورکړي دا پس روانه ده زی پس دغه شان دی چې خو سفر وکړو حاجره رضی الله عنها ورته عرض کی چې ګوري دا الله حکم دی تاسو ته بیا ورته د سر اوسنډاو په خله ولا جواب نه دی ورکړ چې کله داغنا په اشاره پوه شو چې بس دا الله حکم دی حاجره رضی الله عنها د هغه ځای نه واپس شو او بم ختم شوې دو درې ورځې تیر شوې او به ختم شوې قجوی ختم شوې اسماعیل علیه السلام هم تندې واغستو مور چې دی هغه تندې واغسته مور خموري مور د مور یو مینه ده د مور یو محبت دی د خپل الواد سره اچ کله جوش اوخي دا بیا هغه دریاب دی دا بیا دراټینګېدو نه دی دغه مینه چې کله جوش اوهي دا بیا هغه دنګه غونډه ده چې د دې سر چا معلوم کړي نه دی د مور مینه چې جوش اوهي
دا هغه ډوبې اوبه دي چې د دې ویښ بیا چا نه دی معلوم کړی. مور خو مور یې، د مور مینې ته د هېچا مینه چې دی هغه نشي رسېدی. د مور داسې بېغرضه مینه وي، د مور داسې مینه ده چې هغه د خپل بچي سره بېغرضه کړي، د څه لالچ دپاره د څه غرض دپاره یې نه کوي. اگر چې اوسني الواد وایي چې زما د مور پلار مثال دا د موبایل دی، که زلوډ ورته کې کار بدل کی، که زلوډ ورته نه کې کار دله چې دی هغه نه کی. د مور او پلار دا مقام دی زما ستا په نسبت. مور پلار له چې الله کوم مقام مرتبه ورکړې ده، کو ټول عمر موږ د هغې په خپو کې وربړېږو، ټول عمر د هغې په خپو کې د خپله زندګي تېره کړو، چېرته به هم د هغوی حق ادا نه کړو په صحیح طریقې سره. مور یې خفګان واغسته، را روانه شوه، دې طرف ته راله، د صفا غونډۍ ته وخته، چغې یې ووهله که څوک چې ما زما مدد وکړي. بیا راکوزه شوه چې دې بل طرف ته ځمه که دغلته څوک نو راکوزه شوه، لږه پیاده لاړه او بیا یې منډه ووهله. میلین احزرین، صفا مروه په مابین کې چې کوم شنه راډونه لګېدلي دي، الله دې مونږ ټولو ته چې دی هغه وښیي. دغه شنه راډونه دا د هغې منډې هغه ځای دی. دغه کې هاجري رضی الله عنها په سپیډ کې تلې ده، منډه یې پکې والې ده. بیا هغه راډونه ختم شوي دي، بیا پیاده لار ده، نو هغې مروه غونډۍ ته رسېدلې ده. هلته بیا اواز وکړو، بیا چا اواز ورنکړو، واپس راله، بیا یې دا منډه په دغې ځای کې وواله چې د داسې نه بچي مې څه خوړلی ني، اووه چکرې چې دې کله پوره کړې، دې کې ابراهیم علیه جبریل امین علیه السلام هغه راغلی دی، او د اسماعیل علیه السلام خپه مبارکه د ځمکې له راچولې ده، یا خپل وزر راچولی دی. هغې ځای کې د زمزم دا اوبه د الله راښکاره کړه. دې چې کله دا پړقا د اوبو دا ولیدله، دا را روانه شوه، په منډه باندې راله، خوشحاله شوه. د هغې اوبو نه یې د شګو دا دیوال چې دی هغه وکړو، هغه اوبې ایسارې کړې او په خپل یتیم وڅښلې، هغه لوښې د اوبو ترې نه ډک کړو. نن هغه اوبه الله د دنیا ګوټ ګوټ ته چې دی هغه ورسولي. دا څه شی تاسو ته پته شته؟ دا قرباني وه، دا د دین دپاره قرباني وه. چې کم انسان د دین دپاره قرباني ورکړه، نو الله دومره قدردان ذات دی چې هغه د خپل بنده رکوټ عمل هم هغه بیا ګورې ضایع کینه. نن هغه اوبو په هغې کې الله د مرضونو شفا چې دی هغه یخې ده. نن هغه اوبو په هغې کې د تندې د ختمېدو طاقت هم دی، په هغې اوبو کې د لوږې د ختمېدو طاقت هم دی. وږې هغه اوبه اوس کا، لوږه به دې ورسره چې دی هغه هم ختم شي. نو بهرحال اسماعیل علیه السلام را لویدو، تفصیلی واقعه برته انشاءالله اپتنی مروستو بیا د ابراهیم علیه السلام تفصیلی واقعه برته بیا مکه خیر. نن زما خبره صرف دا ده چې دا قربانی مونږ ولیکو. نو ابراهیم علیه السلام ته د الله تعالی طرفه وحی رااله، او د پیغمبرانو خوب دا وحی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم علیه السلام خوب اینی چې خپل بچی قربانی کوم. چې سبا شو ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته خو بیان کو، یا بنیا بچوڑیا انی ارا فی المنام، بیشک ما خو خوب کی اولیدل، انی اذبحک چې زه تا ذبح کومه، ذبح کړی مې نه، ذبح کوم دی. فانظر ماذا ترى، تو ګوره چې ستا څه خیال دی. علماء کرام لیکي
چې ابراهیم علیه السلام تینا تپوس ولې وکړو ځکه د پیغمبر خوب دا وحی دی کې دروغ نه دا وحی د پیغمبر خوب نو بیا تینا تپوس ولې وکړو ځکه دا خو وحی وا او د الله پاک حکم پورا کول بیا پکارو نو دو جواب علماء کرام لیکي یو دا چې یو د رضامندۍ صورت ته او دویم د زور صورت ته نو د خپل بچی رای معلومومه کو پر رضا باندې خوشاله جو خدا او کو پر رضا نه زور باندې خو چرته تل نه ده یو جواب علما ودا کړي ځکه یو کار پر رضا باندې یو په زور باندې پر رضا غدا چې ته خپل خوخه باندې وکي د زور غدا چې بلې د باندې بیا کی او دویم جواب ادا کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خو پیغمبر ته الله تبارک وتعالى بعضی کارونه چې دی هغه معجزانه تورخی نو ابراهیم علیه السلام ته پته وا چې زما د ازوی براتلون کې وخت کې پیغمبر کیږي ګورم د درایم معلومه چې د درای صدا ناغول څه جواب ورکی یا ابت فعل ما تؤمر بابا د کومې خبرې چې ته الله حکم کړی دی هغه خبره پوره کا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین دا د ابراهیم علیه السلام سنت عمل له صحابه کرام تپوس کی ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانی څه شی دی دا مونږ ولیکو نبی علیہ السلام فرمیل سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د بابا ستاسو د پلار ابراہیم علیہ السلام سنت عمل لے بہرحال ابراہیم علیہ السلام چې کله اسماعیل علیہ السلام مینا ته راوستو دا الله تر طرف حکم داو چې چاړې ته چې د به یو وخته دا نه ضایع کې اولی بچاړه خداسي په مخسم لولې دی راکا کی بچاړه کار نه کی اسماعیل علیہ السلام متعارض کی بابا په بل مخمه کا د 60 طرف باندې را لچاړه راکاګه بیام چې دیغه چاړه کار نه کی ونادیناه ان یا ابراهیم دا الله تعالی طرف आवाज راغې اے ابراهیم قد صدقت الرؤيا تخپل خوب چې دا رښتونی کو ستا خپل خوب رښتا کو ستا قربانی چې دی هغه قبول شو جنت نه ګډوري راوستي شو کتابونو لیکلي دي چې دا هغه ګډو کم چې حابیل قربانی کړو مخکې مې درته وې دا هغه ګډو جنتی چې کم حابیل قربانی کړو دا الله په دربار کې قبول شي او الله ته رسیدلی او هغه ګډ بیا چې دی هغه د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې دا شو قربان شو نو موږ باندې د ذل حج میاشت روانه ده مؤمنان مسلمانان بسکی قربانی وکي کافرانو بم قربانی کولا يهوديانو بم قربانی کولا عیسایانو بم قربانی چې دی هغه کولا دغه سلسله چې دی په ټولو مذهبونو کې چې دی هغه روانه و د مکه مکرمه مشرکانو به قربانی وکړه دا غي غوینه دا به په بیت الله شریف باندې و مګله هغه له به پیرنګ ورکو الله قران مجید کې فرمای لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ستاسو دا قربانو دا غوخي ستاسو دا قربانو دا ویني دا ګور الله ته نه رسي ولكن يناله التقوى الله ته تقوا چې دی هغه رسي تقوا پرهیزګاری اخلاص للهیت دا چې دی هغه الله ته چې دی هغه رسیږي نو قربانی مونږ ولیکو قربانی مونږ دا کو د دیو جنې کو چې دا زمونږ د پلار نیکو ابراهیم علیه السلام کړي عمل دی عام طور مونږ چاته وایو لکه دا کسب مکوا ناغسوي مړه دا خو زما د پلار نیکه کسب دی دا خو زما پلار کړی دی دا خو به زما بابا کاو بیا ته بل څه خبرو کې بیا غي مړه دا خو زما پلار نیکه دا کار کړی دی یاد زنه چمپرې پو دی دغه شان نبی علیه السلام مونږ ته سوي صحابه ته سوي دا قرباني زکه تاسو کوي چې دا تاسو د بابا عمل دی دا تاسو د پلار عمل دی تاسو پلار نیکه کړی دی نو تاسو به چې دی هغه کوي نو قربانی مونږه په دې بنیاد باندې چې دی هغه کو ان شاء الله نور خبرې د قربانۍ متعلق
او بیا د دې میاشتې متعلق هغه به د راتلونکي هفته کې چې دی هغه ووایو. نن مې صرف دا خبره تاسو ذهن کې کېنوله چې قرباني مونږه ولي نو ځکه کو چې دا زمونږ د بابا ابراهیم علیه السلام سنت عمل دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ